ابرز ما په حمزه صاحب زاده صاحب باندې یو ویډیو جوړه کړه، د هغې نه پس ما ته خلکو ډېر زیات په کامنټس کې میسیجونه وکړه، په انباکس کې وکړ، په حمزه لومبې ریسرچ وکړه، د هغې نه پس پې خبره کوه. نو ما په یو 30-35 منټ خراب کړم، راشي چې ریسرچ پې لږ وکړم. اول دا ویډیوز ما سره چک کړي، د هغې نه پس پې تبصره کوو. زه کله نظریاتي طور باندې پاکستاني کېده نه شم، ځکه بېغیرته ریاست دی. نو بېغیرته زه نه یم، زما کلتور، زما فطرت، زما مشران دا بېغیرته نه دي پاتې شوي. په دې میډیا کې پی ټي ایم باندې ما ډېر زیات سټینډ اخیستی. ما د ګیلمن جانان دپاره سټینډ اخیستی دی، منظور مشر دپاره مې سټینډ اخیستی دی، پی ټي ایم مبارزې دپاره مې سټینډ اخیستی دی، هر څه مې کړي دي. وزیرانو ته زه احترام لرم، بلا د خدای، خو دا به درسره دا به درته پښتنو کې څوک هم ونه وایي. زه درته وایم وزیرانو ټول عمر د پردي سړي د ګټې دپاره او د خپل تاوان دپاره جګړه کړې. په دې خبره زه پرون هم ولاړ یم، نن هم پرې ولاړ یم، سبا هم پرې ودرېږم. یو شډل بریا صاحب د ګیلمن وزیر خبره وله. ګیلمن وزیر د افغانستان دپاره حرکت شروع کړ، افغانستان دپاره د رنګ بیرغ دپاره، هم افغانستان وشړل. شروع نه دی پیژنو نه دی پیژنم، نور کیسه کې خپل کار کوي، خپل کار. جناب زنجیری ریسرچر صاحب ولې منافقت کوي؟ امداته نه وی چې د 2015 کال په پیل کې دی د حسیب زوات اخوا دی خاصه کله به د لومبي هغه تاسو هغه کله ټیکره تا در پسره او ویل دي چې افغان یعنی پښتون او لر او بر یو افغان. اندازه نه چې تا منافق سره مخامخ وکتل، تا ویل چې افغانستان د پښتنو خاوره ده، لر او بر یو پښتون. پی ټی ایم کې د منظور پښتين صاحب نه لاندې زیات تر خلک داسې دي چې د خپل ګټو لپاره راغلي دي. د چا ګټه د پاکستان ماتول دي، د چا ګټه د پاکستان د پنجابیانو د پښتنو تبا کول دي، د ځمکې تبا کول دي. خو دا خبره په خوله خو نشي کولی، دا خو د زړه خبرې دي. دا یو څو ویډیوز تاسو سره ما د اگزامپل په تور باندې شیر کړل، بقایا تاسو ته پته ده دا ټولې ویډیوګانې تاسو زمانه زیاتې ګورئ. اوس زه تا ته د په خبرو کې خپل تضاد ښیم چې د په خپلو خبرو کې څومره تضاد دی. دا هغه هلک دی چې د به دا ډېر په جار باندې وي چې زما جوړه، جامه، رقص، رباب او دا ګډه دا ټول د افغانستان سره دي. وایي دا پاکستان په هوا کې یو شی را کریټ کړی شوی دی، د دې د ایگزسټنس نه انکار کو. نو وایي دا اوس د پاکستان دا جنډه په دې پروفایل باندې ولې لګي. دویم سوال، دا هغه سړی دی چې د پی ټی ایم او د منظور پښتین ډیر په جار باندې سپورټ کوو، د به دا وی چې څوک منظور نه مني زه هغه نه منم. بل ورځ یو لږ په انسټاګرام پر سټوري کې جواب ورکړی، دا چک کې تاسو ته وکړه دا ګوره ای آی نه را چې دا تا ویلی دی او کني دی ویلی دی. ورته وایي چې دا پی ټی ایم واز ا بیوټیفل شو اف سیویک اینڈ پولیټیکل یونټي انټل اٹ واز هینډډ اوور ټو د سیویجز. سوی وای دا پی ټی ایم څه شی دی؟ وای مونږ خدای چې دی کې د عام خلک راضي، خلکو کې اویرنس کریټ کوي او پروټیسټ کوي، د څه لپاره؟ د حق لپاره आवाज اوچتای. وای دا خو هینډډ اوور شوی د سیویجز ته. سیویج څه ته وای؟ سیویج وای ظالم ته، بے رحمه ته وای، جاهل ته وای. جاهل مطلب انسیولایز ته وای، جنگلی ته وای، جټ جاهلی خر ته وای. نو اولی رونه کې چې بای زما پس جامه جوړه ثقافت او د وینې په اعتبار دا زما رونه دي، بیا ورته وی چې دا سیویجز دي او د دې ایډیالوژي سره د سپریټیسټ مطلب د سپریشن د چې دوی خو د پاکستان نه الیدګي غواړي، دوی خو دا ماتول غواړي، د دې دا خیال له نظریه ده. اولی سپورټ کو اوس ورته سیویجز وای. دویم خبره، نو منظور پښتین او د دې ټولو مشرانو د لیډرشپ ته وای چې دا خو سیویجز دي، دا خو خرونه دي، دا خو جټ جاهلان دي. دریم د ګیلمن وزیر باره کې سوی، اول د ګیلمن قصیدې وي او اوس سوی وای دا وزیرانو لزه احترام لرم، خو وزیران ټول عمر د پردي خلکو د فائدې لپاره جنگونه وکړو، د خپل په نقصان کې. وای ګیلمن د افغانستان د لپاره ځان مړ کو او افغانستان څه چلو کو چې هغه ورته زری نه پیژنم. نو اول ورته وی چې زما جامه جوړه ثقافت هر څه سره دا رونه دي، بیا ورته جاهلان وي، سیویجز ورته دا غینه پس ورته پردي خلک وي چې ګیلمن هم پردو د لپاره ځان مړ کو، مطلب افغانستان ته توس پردی وي. دا غینه پس څلورم نمبر اعتراض، دا هغه سړی دی چې د ډېر په جار باندې وای چې د خیبر پختونخوا د خلکو ته وایي چې تاسو پټان نه تاسو افغان یې. نو په دې باندې فخر کوي په خیبر پختونخوا کې زه یو داسې فلسفر وم چې دا ډسکشن صرف ما شروع کړو، دا اول چاته نه پتا. اول تاسو دا غلط فهمي لرئ کوم دا ډېر مخکې نه خلکو ته پته زه دا سیاسي نابالغ نه یم چې دا پردي وای فای ته ناست دی ته نه پتا، خو دا مونږ ته او دا مشران ټول نه خبر دي او دا نېشنل والو ټول عمر وي. زه تاسو سره وړو کوم ته کلیپ شیر کوم درې دا ډیټ چک دا سپندیار ولي دا انټرویو چک چې دې سوي او سپندیار ولي او بل ځای کې دا وای چې بای زنا سم فضل الرحمن ناسو مشرف ناسو وای دی ورته چې د سپندیار نه تاسو کته ځان ته افغان ولې وی ویلو ته ځان ته افغان وی نو اسفندیار ولي ورته وی دی نه تاسو کا چې دی په کاغذات مال کې سلی کی اما په دې کې دا فرق دی چې دی کاغذات مال کې موږ ټول لیکو چې قوم افغان خو زی لیکم او زی په خلا ویم او دا منافقان دي دی لیکي خدای په خلا باندې نه وي. نو دا فلسفه ډیره زړه ده صاحب دا څه نوې کار تا نه وکړو دا د مشرانو ټول ته پته ده خو زه چې چلو دام در سره ومنم چې دا فلسفه تا انټروډیوس کړه تاریخ خبر په نوم خلک کې دا شعور راوستو چې تاسو پټان نه تاسو افغان یې صحیح ده. په دې باندې اول دا خلک د بلوا کړ دا غینه پس دې اوس سوی وی کړه افغان چې ولکه تاسو کړه چې پښتون هم پټان هم افغان یم دی ورته خبره ډسکشن کو د افغان کانسټیټیوشن نمخ کې نو ته افغان خدا غینه پس د افغان کانسټیټیوشن دی پاس افغانستان د افغان چې کوم دې ختم کو توس پټان اول د خلک په دې باندې د لګان کړ چې تاسو بای پټان نه تاسو افغان یې او اوس ورته دا وی چې تاسو افغان نه تاسو پټان ویل څه
خدا غینه پس صاحبزاده صاحب هم په خلکو کې یو سړی دی چې دا نریټیو دا بیانوي چې لوی افغانستان لر او بر داسې لر او بر پرتا پرتا لوی افغانستان داسې اوس سوی چې ولې ته تاسو کړی لوی افغانستان باره کې د اوس څه خیال نه دی ورته د لوی افغانستان څخه ویل ډیفاین پولیټیکل او اکونومیک باونډریز نشته څه په پیپر باندې نشته چې پاور ترانسفر کیږي او شیر کیږي دا یو خیالي او ایموشنل ډریم دی او ادارې ریاستونو څوک جوړوي ریاستونو ګلوبل پاور جوړوي او څومره ګلوبل پاور لوی افغانستان غواړي نه دا خو درته مونږ هم وایو کنه چې بای دا یو خیالي دنیا کې دا چې څوک هم وایي دی پکې بیزي دي او تا به وایي چې لوی افغانستان داسې لر او بر ټرپټا او پرپټا نن په خپله د هغې نه انکار کوي دن د هغې نه په خپله انکار کوي دا د پوسټ خیر دی د پوسټ یو کوي ګوره دا نه دا ما نه دي ایډیټ کړي د هغې نه پس راځو اوس په بیا دا سیاسي نابالغه په ما باندې کاونټر آرګومنټ کوي چې بای ته نه پوهېږې په دې لایف کې مونږ ناسو او وایي چې کله طالبان شو نو دی ورته پاکستانی شو در سره منم د خپلو دې خبرو کې سوی دی وایي په سیاست کې یو شی هم مستقل نه وي چې کله راته پته ولګېده چې په دې کې نقصان دی لاره بدلوم په خپله وایي زه لاره بدلوم دا بل پوسټ چیک کوي په دې کې هم د صفا الفاظو کې وایي چې بای ما خپل پوزیشن چینج کړی دی او په دې انفلوئنسرز او په کریټرز باندې په موږ باندې باور مه کوئ که ته زمونږ د لاسه غلط شوی نو ته خو بیوقوف په خپله یې که نه که تا نه موږ بیوقوف جوړ کړی دی نو دا ستا غلطي ده ځان بلیم که په خپله وایي چې ما پوزیشن چینج کړی دی دې ته پوزیشن چینج کولو ته دې سو اټس کال وی هیوینګ ا برین معذرت سره صاحبزاده صاحب بې ادبي دماغ کې خو دې ته هیوینګ ا برین نه وایي دې ته منافق ویل کېږي په پښتو کې ورته لوټه ویل کېږي او په انګلیش کې ورته ډبل سټنډرډ ویل کېږي زمونږ د پښتنو بدقسمتۍ هم دغه دی چې هره میاشت هره هفته هر کال موږ باندې یو نوی پلان راځي او هغه وایي چې د پښتنو د اختیارات ما ته راکوي او زه به د پښتون د حق خبره کوم او دا او هغه کیسې کتاري خو چې کله بیا زمونږ په دې سر کېني د وزیر اعلی د وزیر اعظم د صدر په طور باندې موږ یې مشهور کو په سر ځان لسور کو نو هغه بیا د هر څیز نه ځان له سوچ کوي ځان ته ویټ او درې ځان له بنګلې کوي ځان له کرپشن کې بیا سوی لکه ستا وایي چې ما پوزیشن چینج کو بیا مونږ خرڅ کړي د پیسو په چکر کې د وټونو په چکر کې هغه ټول وټونه بیا خرڅي هر څه خرڅي نو زمونږ بدقسمتۍ دا دی زمونږ د ټول لږ زیاته ګیله زمونږ د ځان نه پکار ده چې مونږ ستاسو غونډه کې ځان له مشران کوو د هغې نه پس مونږ خرڅوي د دې نه پس په بیا را سیاسي نابالغه راځي نو په دې باندې لږ خیر د سوچ کوي او کاونټر آرګومنټ په کولو نه مخکې زه ورته تیار یم چې په کامنټ کې را سره شیر کړي دا ټول کیل صرف د څه څیز د پیسو دی د قانون نه د ډالرو دی That's it.